Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. انتهایی محترم مسلمانانو مخکې دو جمعونه ما ستاسو په وړاندې د قربانۍ په حوالې سره تفصیل شروع کړی و. بیا په منځ کې څه اهمې او ضروري مباحث او مسایل ما ستاسو په وړاندې تېره جمعه کې ذکر کړله. مخکې جمعه کې ما دام ذکر کړی و چې د الله ورځې انتهایی عظمت او فضیلت لري د ذوالحجې د اولنۍ عشره لس ورځې. بیا مدام ذکر کړیو چې په دې 9 ورځې روزو کې الله رب عزوجلال ډېر اجرونه ثوابونه یې خېدي. په اولنۍ 8 ورځو په روزو باندې د یو کال ګناه الله رب عزوجلال معاف کوي. او بیا د 9 ذوالحجې چې زمونږ خلق ورته د عرفې روزه وایي په دغې باندې الله رب عزوجلال د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. ما حدیث ذکر کړو یکفر السنة الماضیة والباقیة، یو تیر کال یو را روان کال د دې 2 کالونو ګناهونه الله رب ذوالجلال معاف کوي. محترم په دې حواله سره زموږ ملک کې په دې ورځو کې انتهایی پریشانی جوړ شي، بحث او مباحثه جوړ شي. ورځې د عبادت خو زموږ خلک عموما اکثر د عبادت په دغه ورځو کې بحث او مباحثه مناظره شروع کی. مونږ سره عموما په دې ورځو کې په هر 15 منټ بعد یو ټلیفون راځي د عرفې ورځ نن د کسبا ده. د عرفې ورځ به زموږ پاکستان سره کې سعودي عرب سره وي. نو زه خو ورته عموما وایم په دغه ټولو ورځو کې ثواب دی. په دغه اتم باندې یې مونیسه، په نهم باندې یې مونیسه، ځکه احادیثو کې د ټولو ورځو اجر او ثواب راغلی دی. دغه 9 ورځې چې کومې دي په هر ورځ په روزې باندې الله د یو کال ګناهونه معاف کوي. او په دې اخیرنۍ ورځ باندې الله رب ذوالجلال د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. نو بیا ورته چې ډېر بحث شروع کړي، زه ورته کم ملک کې اوسېږي وایي پاکستان کې. اختر د کم ملک سره څه پاکستان سره نو روزم د عرفې د هغې سره ونیسه. زمونږ خلک عموما په دې کې خلکو ته ټینشن پیدا کوي، مشکل پیدا کوي د خلکو په عباداتو کې د ګډوډي راوستو دپاره. دغه خلک تا ته عموما وایي چون کې دا د عرفې ورځ ده، هلته حاجیان عرفات ته ځي. نو د دې مناسبت خو د هغې ورځې سره دی. دا څنګه کېدی شي هغوی عرفات ته نن لاړه او تاسو روژه سبا ته نیسئ؟ نو د یاد ساتئ 2-3 خبرې په دغه حوالې سره مختصر کوم، بیا مخکې خپلې موضوع ته ځم انشاءالله. حدیث کې راځي، مخکې جمعه کې ما تفسیراً ذکر کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د الله نه امید ساتم چې د 9 ذوالحجې په روژې باندې یکفر السنة الماضیة والباقیة، الله رب ذوالجلال یو کال تیر کال او یو در روان کال ګناهونه الله انسان ته معاف کړي. اوس تاسو که وګورئ په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د روژې فضیلت ښولی دی. او د روزې متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عام قانون بیان کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. د روزې د بارے تاسو د بارے قانون دا دی، تاسو روزه نیسئ لرؤیته د رؤیت، چې کله رؤیت وشي میاش ولیدې شي، او تاسو روزه ختموي لرؤیته افطار کوي پر رؤیت دغه سره. کله چې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د روزې د نیولو او د روزې د ماتولو تعلق هغه د میاش د رمضان مبارک د کتو سره د هغه میاش د سپوږمۍ د لیدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تړلی دی. هغې د سعودي عرب سره یا د بل کوم ملک سره نه دی تړلی رسول الله صلی الله علیه وسلم. زموږ ملک کې د ذوالحجې میاشت چې په کومه ورځ باندې ولیدلی شوله په سباله باندې اختر دی، په نن ورځ باندې که په هر ملک کې روژه اختر وي که نه ستاسو زمونږ دی. و زمونږ 9 ذوالحجه ښکاره خبره ده چې د هغه رؤیت په حساب سره زمونږ سبا د هفتې په ورځ راځي. یعنی 9 ذوالحجه د سعودي عرب نن ده، د هغوی 9 ذوالحجه نن ورځ ده، زمونږ په هغه حساب او هغه قانون سره سبا راځي. او دویم نمبر کې تاسو دې ته سوچ وکئ، مختلفو ممالکو تاسو کتلی وي په یو ځکه نور راوخیږي ورځ شروع شي، هم په دغه ټیم چې په کم ټیم زمونږ په ملک نور راوخیږي ورځ شروع شي، په دې ټیم دغسې ملکونه چې باغې کې نور غروب شي شپه شروع شي.
اوس ګوره دا ورځ شروع کېدل او دا ورځ ختمېدل د دې تعلق د انور سره وي څنګه چې د انور په ټولو ملکونو کې په یو وخت نه راخیږي دغه سي د سپوږمۍ په بعضي ملکونو کې په یو ټیم باندې ښکار شي په بعضو ټیمونو په بل ملک ښکار شي زموږ ملک سعودي عرب کې ښکار شي زموږ ملک لا میاش نه پوره شوی هغه په نظر نه راځي هغه پوره شوی نه چې کله پوره شي دا غینه پس په نظر باندې راشي نو الته چې وی ولیدل دا وی رمضان شروع شو دا وی اختر شروع شو دا وی عرفه شروع شو ذل حجه شروع شو دا غینه پس چې دلته ولیدل شو دا غینه یو ورځ پس روزه شروع شو دا غینه یو ورځ پس اختر شروع شو دا غینه یو ورځ پس ذل حجه مې شروع شو عام قانون او ترتیب دغه په دغه کې خلق په او به تاسو دا ویلي اختلاف د مطالب یو ډېر لوی مسله ده یعنی د یو ملک رؤیت میاش لیدل د بل ملک د پاره کافی کی که نه کافی کی او ډېر اوږده مسله د زغه تفصیل ته نه زبا خود احناف راجح قول لاره مفتابه قول لاره چې په بلاد بعیدو کې لری ملکونو کې د یو ملک رؤیت د بل ملک د پاره نه دی کافی او نږدې ملکونه لکه زمونږ نږدې ملک چې زمونږ سره کوم راځي دومره زیاته فاصله نه وي هغې کې بیا د یو ملک رؤیت شرعي ګواهان اگر بل ملک د رؤیت دپاره کافي کېږي بیا د احنافو راجح او مطابق قول همدغه دی او دغه بیا حدیثونه هم ثابت دي یو صحابي فرمایي حضرت قریب رضی الله تعالی د شام ته لاړو د حضرت معاویه رضی الله تعالی هلته گورنر دی والی دی هغوی میاشت ولیدل روژه وکړله د جمعې په ورځ باندې د جمعې په شپه دې میاشت وکتله دی راغی چې کله مدینې منورې ته ابن عباس رضی الله عنهما اوس اختر را روان دی د نه تپوس کوي ورته تا کله روژه نیولې ده دی ورته چونکې موږ میاشت د جمعې په شپه باندې لیدلې موږ هم لیدلې ده ډېرو خلکو هم لیدلې ده د دې وجې نه موږ د جمعې په ورځ باندې روژه نیولې ده نو زموږ روژې به پلان کوي ورځې ته پوره کېږي 30 دن ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایي وایي موږ خو په مدینه منوره کې میاشت هغه د هفتې په شپه باندې د جمعې په ورځ باندې لیدلې ده زموږ میاشت د هفتې د ورځې نه روژه شروع شوې ده لهذا زموږ به ستاسو نه یو ورځ وروسته پوره کېږي هغه صحابي ورته وایي ابن عباس رضی الله عنه ورته وایي یاره ټولو خلکو هلته میاشت لیدلې ده په شام کې حتی چې حضرت معاویه رضی الله عنه په خپله هم روژه و ټول شام والا روژه و هغه ورته وایي هغه رؤیت د هغوی دپاره کافي کېږي چونکې موږ د جمعې په ورځ لیدلې ده د هفتې په ورځ باندې موږ روژه نیولې ده د هفتې په شپه موږ میاشت لیدلې ده دې وجې نه موږ به په خپل حساب سره په خپل رؤیت سره روژې پوره کوو نو د دغه حدیث نه معلومیږي چې د یو ملک په بلاد بعیدو کې د یو ملک رؤیت میاشت لیدل د بل ملک دپاره نه کافي کېږي او دویم یو حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله عنه راوي دی یعتبر فی حق کل بلدة رؤیت اهلها ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د هر ملک د هر علاقې لپاره خپل رؤیت ضروری دی دا نه چې اوس په سعودي عرب کې ولیدل شو په امریکا کې ولیدل شو ته باغی باندې دلته روزه وختر شروع نو دغه خلک ناس خودل دی وی دلته مشکلات جوړ کی دا د عبادت ورځ دی په دې ټینشن کې په دې ور دی باندې الله ذکر ځان د واکا په دې ورځ باندې د باسونو ته د کم ضرورت ته جګړو او دریم نمبر دغه اعتراض چې حجام خو عرفات ته ځي هغوی پرون تلي وترن د عرفې روژې دي نو د یاد ساتئ اول نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دیته د عرفې لفظ ګوره دو خبرې دی وکړي یو په حدیث کې د عرفې ثواب راغلی دی او دویم نمبر حاجیان عرفې ته په دې ورځ ځي نو تاسو په دې ورځ د عرفې روژه ولې نه نیسئ نو د یاد ساتئ د نهم ذل حجې دې ته یوم عرفه د مدینې منورې د ماحول په حساب سره ویل شوي دي او په حدیثو کې د هغې ګڼ مثالونه شته دی تاسو ګورئ رسول الله صلی فرمایي ما بین المشرق والمغرب قبلة د مشرق او مغرب په منځ کې قبله ده داسې هم د قبلې دی لیکن زمونږ پاکستان هندوستان کې مشرق مغرب په منځ کې قبله نشته زمونږ دپاره شمال او جنوب په منځ سمت دی سم د قبلې زمونږ دپاره د شمال او جنوب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما بین المشرق والمغرب قبله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه د مدینې منورې په حساب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه زما او ستا د ملک په حساب سره نو فرمایلی ورنه بیا به مخکې هغه طرف ته به قبله ځان دپاره جوړې ماحول ته کته شي دغه ماحول په حساب سره کله خبره کول شي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته خبره کړې ده هغه د مدینې منورې د ماحول په اعتبار سره کړې د عمومي خبره نه ده کړې او دویم نمبر
مناسک د حج پاک کې څو نمونه هغه دغه مناسک سره تعلق ساتي. مثلا ایام د تشریق وزدا د حج د قرباني د وجنه د نوم خودل شوی دی او دغه ورځ د حاجانو د پاره د خوراک او اسکا کړه او دا خبره ښکاره ده چې د حاجیانو ایام تشریق د نور ملکونو ایام تشریق په دې کې پرخي التراوی او زمونږ ایام تشریق د یو بل نه بدل وي نو بیا زمونږ یوم عرفه ورځ د عرفه هغه څنګه په یو ځای باندې شوله بیا هم د حاجیانو سره شروع او دریم نمبر په بعضی احادیثو کې د نهم ذوالحجې ذکر خصوصیت سره راغلی دی الته د عرفه ذکر نه دی راغلی. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان رسول الله اهل بیت فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان ازواج مطهرات فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذوالحجه رسول الله صلی الله علیه وسلم بد نهم ذوالحجې روزه دی ول عرفه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بد نهم ذوالحجې روزه دی ول زموږ سره پر ذوالحجې کوم راځي هغه سبا زموږ سره پر راځي د سعودي عرب د پر نن ذوالحجې دا وی دغه ورځ هغه اجر لري زموږ سره پر سبا هغه ورځ د ذوالحجې زموږ سره پر سبا او دویم تاسو وګورئ چې بنیاد دغه شکم چې داخله کوي چیرې الته حاجیان عرفات تراغ لاړه دا د عرفات د ورځې د روزې تعلق د دې سره شو موږ نن خامخا روزې دي شو به موږ ته پوښتنه کوو بعضې ملکونه دغه سړي چې الته میاش یو ورځ د سعودي عرب نه مخکې لیدل شي مثلا لیبیا ته لاړ شه تیونس ته لاړ شه الته یو ورځ مخکې میاش په نظر راځي نن داوی د سعودي عرب نه هم ذوالحجې ده عرفات ته وځي داوی نه هم ذوالحجې پرون و سبا راوي اختر دی نن ورځ به راوي اختر وي نو بیا به څه وي چې هغه خلک د عرفات د عرفې د ورځې د ثواب نه محروم شو. یا دویم نمبر بعضې ملکونه هغه دي چې په سعودي عرب کې نن ورځ ده هلته شپه ده نهم ذوالحجه په سعودي عرب کې ورځ د شروع شوله عرفات ته حاجیان لاړه په دغه ورځ باندې هغه ملکونو کې شپه ده ستا په نسبت باندې به د عرفات د ثواب نه محروم شو د عرفې د ورځې. او دویم نمبر د دې خلکو نه چې تاسو وکي ورته ویرا کدا عرفه مخامخه په سعودي پسې بتو یره حاجیان لاړه نو بیر دیونه تاسو وکا دا چې کله روزه نه سیدا افطاری او سحری د پښمنۍ چې موږ روزه ماتو دا هم زمونږ د سعودي د اوقات سره کې نه بدل پاکستان په حساب سره کدا د پاکستان په حساب سره وی نو به تر مکه مکرمه مدینه منوره په احکام سره بلته ولی مثال نو ورکه مشابهت ولی نه راوړي دا مشابهت تا د صرف د عرفه ورځ کې ښکار شو یاره دیونه ته تاسو کې د منځونو اوقات زمونږ د مکه مکرمه مدینه منوره سره یو شان دي کې جدا دي تا ته وی جدا دي خو به دا وی سره یو کړه منځ ورنه جدا کې روزه ورنه افطاری ورنه په جدا ټایم کې سحری ورنه په جدا ټایم کې عجیب خبره ده چې کله د عرفه ورځ راشي به په مسلمانانو کې جنجال پیدا کولو لپاره د مسلمانانو د عبادت تباہ کولو لپاره به دا بحث شروع کی او به دغه مجبره نن چې تا ګوري او وی نن ورځ د عرفه د جمعې ورځ مو چې اتم ذوالحجه ده چې تور نه تاسو کې د قرباني درې ورځې دي اول نمبر لسم ذوالحجه چې تاسو نن هم ذوالحجه ولا سبا ته قرباني مو کې اختر مونږ مو کنه د اختر مونږ او قرباني بل سبا کې رستا په نسبت سبا لسم ذوالحجه نه ده نن هم ذوالحجه نه ده نن ورستا هغه د عرفه روزه ودی ولا به نرشه او تګړه سبا ته روزه سبا ته اختر مو کې اختر مونږ کې سبا ته قرباني مو کې کنه ته چې سبا ته قرباني مشکوک غړي به نن ورستا د عرفه ورځ روزه غ ثواب څنګه راوړي دا د خلکو دغلا پالیسی چې امت پریشان کوي پالیسی او بیا جاهلان خودم لري او یره د عرفه ورځ ورته به ولي ویل شي او ما باغې باسو کو چې پادې شو کنه هم ذوالحجې ذکر راغله او بعضی سيزونه د مدینه منورې د مکه مکرمه په حساب سره غیته نمونه خودل شوی دي اگر بهر ماحول په حساب سره نه دي لیکن بیا عرفه ته عرفه ولي شي درې وجوهات علماء ذکر کړی دي. ابراهيم عليه السلام تر حج احکام او طرق دل شو اخر کې ورته جبريل وای عرفتا ته په جندل او ته ما په دغه وجه مناسبت د وشن ورته عرفه ویل کی یا بازي وای و ابراهيم عليه السلام په اول ورځ باندې په اتم ذوالحجې باندې یعنی په یو شپه باندې ابراهيم عليه السلام خوب وکړو نو بازي خوې وې د په شک کې چې دا خوب د الله تر طرف نه دی کنه ده خدا خبر غلط را
پیغمبر کلم شک کړی وي د پیغمبر خوب هغه وحی وي په شک کې نه وو په سوچ کې وو چې دا به څنګه زه عملي کوم نو په دې نهم ذوالحجه باندې بیا چې خوب وکړو نو هغه خوب کې د پوره په هر څه تفصیل باندې پوه شو معرفت ورته حاصل شو په دې طریقې سره و بچی راځي کوم هغه تفصیل ورته حاصل شو دی وجه نور تعرف ویل کی یا درې مناسبت هم دغه د شاهجان په دې ورځ باندې عرفه ته شي نو تاسو صرف دا صحیح کړل چې حج ورځ خلک عرفه ته شي نور دوه دی هیر کړل بهر المحترمو په دې کې باسونه په زول ندي پکار ما ویل چې د په دې نه ورځو ټولو کې اجر او ثواب شته او کته نن په دې ورځ باندې ونیول چې الله باندې د عرفه الله به درته په ورځ ثواب او اجر درکې مړه خو چا سره جګړې مګو چې سبا اختر په ورځ تاسو روزه شوي نو کدا د اختر روزه ته قرباني وکړي ته کړل شي وبره المحترم وخرن تیری کې وخت دی کوم د دویم نمبر ایام تشریق ورته مونږ وایو دا تکبیرات چې شروع کی الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دا هر فرض مونږ نه پس چې سورو کې مونږ وایو 23 مونږونو کې د ساتي مخکې جمعه کې ما تاسو ته تفصیل کړو علماء لیکلي د دې وجه سوا ابراهيم عليه السلام چې اسماعیل عليه السلام په مری چاړه راخا جبريل عليه السلام سره ګډ ور سره روان دي هغه وېره د وسینه مری ذبح نه کې غوسه ده کې هغه ځکه نه چغل الله اکبر ابراهيم عليه السلام چې وکړه اواز څوک راکې بره چې وکړه جبريل عليه السلام را روان دي ګډ ور سره ده پوهه شو چې فدیه راغلا وفديناه بذبح عظیم نو هغه د لاندې لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام هم پوښو چې فدیه راغله قرباني الله قبول کړل نو دا هغه څنګه اسماعیل علیه السلام چغړلو الله اکبر ولله الحمد نو الله ته دغه عمل دومره خوښ شو په مسلمانانو باندې دغه واجب لازم وګرځول چې په دې ورځو کې بل هر فرض مونږ نه پستا سو دا وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا یاد ساتي دا د نهم ذوالحجې نه شروع شي د دیارلسم ذوالحجې تر مازیګر پورې نهم د اختر نه یو ورځ مخکې په لسم باندې اختر وي نهم لسم یولسم دولسم دیارلسم د ذوالحجې مازیګر منځپورې چې ویل شي بس تر هغه پورې ختميږي دویم نمبر دا تکبیرات د تشریق دا واجب دي تکبیرات د تشریق دا واجب دي په هر عاقل بالغ مسلمان باندې نارینه زنانه دا که قربانی کوي او کنه دا که مسافر وي او که مقیم وي په دې ټول باندې دا واجب دي مفتابهي قول لاره چې دا د فرض مون رسته یو ځل ویل واجب دي سړی به په زور आवाज سره وایي او زنانه به دومره په زور باندې نه وایي چې راغی د چار دیوالۍ نه بهر څوک واوري بعض علماء چې درې پیری ویل مستحب دي او بعض علماء چې درې پیری ویل بدعت دي او بهرحال صحیح خبره ده چې یو ځل ویل واجب دي درې پیری ویل هغه سنت نه دي مستحب نه دي که یو چا ویل البته بعض علماء قول له مستحب بدعت مرته نشو ویل دویم نمبر دا د فرض مون رست متصلن رست ویل کیږي چې فرض مون دی وکړو زور به وای کله امام صاحب نه ير شي یا په مقتدیانو کې د چا نه ير شي په دې ورځو کې د جمع منځونو کې زیاته فائدہ دا وی چې کله یو نه ير شي ځکه نورې دا وې سره ورته راځي ا دې په مقابله کې سره یوازې منځ کې کېږي چې د نه ير شي نو کله سلینا دا ير شي په دې باندې ګناګار دی خزانه شته دی توبه استغفار بس دغه کفاره ده که سړی منځو کې رعایت شي ورته لږ سات دی خاموش وو هیرو ورنه رعایت شو فورن دی وای البته که منځ منافي کار دی کړو پاسې وګرځي خبري شروع کړي بیا ورته رعایت شنو بیا تکبیرات ټیم ورنه تللی دی او دویم نمبر په دغه کې محترم وو که یو سړی مونږ قضا شي په دې ورځو کې او به په دې ورځو کې قضا راګرځي نو هغه قضا چې دې ورځو قضا وي هغه قضا فرض مونږ په سبا د تکبیرات یو ځل وي دویم نمبر کې د عام ورځو قضا په دې ورځو کې یو سړی راوړي
نو بیا په دې ورځو کې د هغه قضا منځونو د پرنروسته هغه تکبیرات نشته. دریم نمبر یو سړی په دې ورځو کې تکبیرات قضا شو، بیا د تکبیرات تشریق ورځې ختم شوي دي، ایام تشریق ختم شوي په عام ورځو کې هغه منځ قضا راوړي، نو د هغه منځ نورسته بیا د تکبیرات نشته. او دریم نمبر محترم دغه تکبیراتو متعلق یو څه اهم خبرې وي. دینه پس محترم تاسو سره قرباني په حواله سره ما تفصیل ذکر کړل، ان شاء الله تفصیلی مسائل به تاسو ته بل ورځ بیان شي، اختر پر ورځ بس د حلالي وغیرہ وغیرہ او داغي فلسفه. دویم نمبر 50 صاحب باندې واجب د صاحب نصاب سوق دغه ما تفصیل کړو. خو بعض نور اهم مسلې محترم د قرباني مشروعیت د قران نه ثابت دي. قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فرمای فصل لربک وانحر، منځ کوا پنوم د رب خپل او قربانی کوا. د دې وانحر نه علی رضی الله عنه فرمای، دغه کې نور مفسرین فرمای د دین مراد قربانی ده. دویم نمبر قربانی کې محترم یو خصوصیت دا ده چې په دې ورځو کې زمونږ او د بت پرستو په منځ کې هغه امتیاز او پرخ راځي. هغوی د خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کوي، څاروي حلالوي، مونږ د الله په نوم باندې قرباني کوو. دې وجه الله رب ذوالجلال فرمایي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دې وجه الله فرمایي فصل لربك وانحر، د خپل نوم د خپل رب په نوم باندې قرباني کوي. نو په دې ورځو کې هغه پرخ ښکاره شي جدا شي. او دویم نمبر د قربانی مشروعیت د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت دی، د اجماع د امت نه هم ثابت دی. په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله په مدینه منوره کې یو کالم رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی نه د پرېږه، هر کال متواتر مسلسل کړی دا. دیو جن احادیث نم ثابت دي او د اجماع د امت نم ثابت دي. او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي او په هر عاقل بالغ آزاد مقیم صاحب نظام مسلمان کدا نارینه ده کدا زنانه ده په باندې قرباني واجب ده. واجب هغه ته ویل کی چې دا غي په کولو باندې استازما ده کی او چې کله د پرې خودل په دې باندې ګناګار وي. فرض او واجب په اعتبار د عمل سره یو حکم لري، البته په اعتبار د حکم سره جدا جدا دي. یو سړی کړه فرضیت نه انکار کوي کافر کیږي، او کړه وجوب نه انکار کوي د ته گمراه ویل شي کافر ورته نشي ویل. البته په اعتبار د عمل سره دواړه یو شان دي. څنګه چې د فرض پرې خود ګناګاری کې دغه سي د واجب پرې خودل باغی ګناګاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د حدیث دی، یو حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د چا چې وس وو او به قربانی من وجد ساعتن چا چې وس د قربانی وو ولم یصاحب به قربانی ورکړه نو به زموږ ایدیات ته نږدې نه راځي داس. نو دا وعیداتم په سنت په عام احکامات باندې نه راځي، په وجوب باندې راځي. نو امام صبر مولا فرمایي د دې قسم روایت هم ثابتېږي چې قربانی واجب ده. دویم نمبر د قربانی فضایل ډیر زیات، یقینا چې اکثر واوري ډیر بد قسمت به چې قربانی پریږي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق دم. د انسان هیڅ یو عمل د قربانی د عمل نه زیات په دې ورځو کې الله ته محبوب نشته دی. انه لياتي يوم القيامه بقرودها واشعارها وازلافها. دا ساروی بر قیامت پر د خپل خکرو سره، د خپل یختانو سره، د خپل د نوکانو سره، دا ټول سيزونه حتی چې یو روایت کې راځي دا قرباني ساروی چې تا ساتلې دي دغه کم خاصنه دي خوشان دي د سره دا هم د قیامت پر ورځ راځي پر تر پر تل لکېږي په زندامالو. او وان الدم ليقع من الله بمكان وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قربانی د ساروی وینه زمکه تلاندې وی رسیدل چې د الله په دربار کې قبولیت حاصل کړي. تاسو په خوشحالي سره کوي قرباني. او مخ یو حدیث تاسو ته ما ویلو خطبه کې ما وایو صحابه ته تاسو ګل الله رسول ما هذه الازاوی دا قرباني څه دی بل هو سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام. دا تاسو د نیکي ابراهيم عليه السلام سنت دي. صحابه ورته فرمایل فما لنا فيها يا رسول الله، رسول زمونږ د پاره بدی کې سړي بل بكل شعره حسنه. دا قرباني په شامل دي چې رقم یختان دي تاسو شمار کې نه شمارل، دا هر یخته په بدل کې تاسو لپاره اجر دی. صحابه بیا تاسو فصوف
معکوف یا رسول الله هغه وړی چې وی دا غي بس حکم وی نبی له صلوات و سلام ورته فرمایل ول هغه وړی د هر یو یختبه بدل کې مستاسو لپاره هغه اجر دی او ثواب دی او دغه سي د قرباني په وجه باندې الله رب ذوالجلال د انسان ګناهونه معاف کوي تر دې پوري چې یو سړی فقیر وي غریب وي هغه قرباني وکي الله رب ذوالجلال بر دې بدل د دنیا کې ورکی او د قیامت پورس بر د لپاره د ګناهونو د کفاري او جنت ترتلو ذریعہ سبب وګرځي الله ډیر قدردان رب دی او دویم نمبر محترمو په دې حواله سره که یو سړی باندې قرباني لازم او واجب وي ما مخکې کال باغې باندې تفصیلا بحث کړی وو بعضې ملحدین هم دا قسم اعتراضات کې ما پروس کال تفصیلي جوابات کړي وو که یو سړی دغه پیسې صدقه کوي صاحب نصاب نو په دغه صدقې سره د دې غاړه نه خلاصېږي قرباني به لازمي کوي او دا قسم اعتراضات کول محترمو هغه به زیدي ځکه د دیو خلکو تر قرباني پورز کې د اشکال وي د غریب ګیړه په دی ولینه ډکه دا ولینه کې دا ولینه کې نو د خلکو د ورته 2 لک روپو موبایل چې 3 لک 4 لک ساتي په وخت دا د غریب نه دریا دیږي ته چې دا دومره شاهي پروتوکول په یو ورځ باندې یو کس خرچه په لکونو کروڑونو باندې را هغه وخت دا ته نه دریا دیږي په دې وخت غریب دریات شي او په دې وخت کې غریب څومره اجر دی د سارو لین دی څومره خلک بکار روزګار شي به قصاب تخبل مزدوري ملاوي شي به په دې ورځ قرباني سرمري غریبان خلک چې بټول کال کې غوخي دی خو لوي ته غوخه ملاوي شي یو چا ته خلک ساروي ورګیدار وساته هغه تخبل مزدوري ګوره څومره خلک بکار روزګار شي په دې ورځ سره صدقه به چاله ورکی او کس دول ته به ورکی د دې سروي سره ډېر خلک هغه په کار باندې شو د دې وجنه دغه قسم اشکالات بزول دویم نمبر قرباني کې کډیر شریکان وي ګورې په یو کور کې پلار دې بچی دي دا پلار خپل مهنت مزدوري کې بچی خپل کوي دا بچی شری پیسې راوړي پلار ته ورکي پلار د کور خرچه چلای په بدی کې تفصیل لاره کې بدی کې حساب ولګول شي پلارم صاحب نصاب دی هر یو بچیم صاحب نصاب دی نو یو قرباني نه کافي کیږي هر یو جدا جدا قرباني وکي په واجب تیر جمعه په ما تفصیل سره باس کړو حدیث میں بدی ذکر کړو دویم نمبر کې په یو کور کې پلار دې بچی دي دا ټول مهنت مزدوري کوي ټول ګټه ګټه پلار ترازي پلار د کور خرچه چلای دا ټول حساب کتاب کدی وکی دا ټول حساب کتاب نو پدې کې یو قسم صاحب نصاب نه ګرځي نو پدې سره محترم هغه قرباني پدې سره بیا په یو قسم باندې قرباني لازم نه ده قرباني به کوم سره کیږي تاسو ته به تر مونږ بار تاسو ته بیان کړی دي چې باغی کې اوخه میخه سنډا غوا غوي ګډه چلای خب کم از کم 15 کالو دینه چې یو ورځم کمی نه کی میخه غوا سنډا غوي سخه دا چې کم از کم د 2 کالو نه یو ورځم چې د 2 کالو نه کمی قرباني رکی دریم نمبر ګډه چلای بيزا دا چې کم از کم د یو کالو دی یو کال نه یو ورځم کمی نه کی البته ګډه اگر شپږی میاشتو دا خوغټه ده د یو کال په ګډو کې پریک دی هغه سره پته نه لګي نو بیر دی قرباني هم جایز صحیح ده بیر دی البته د قیاس به پچلی او غویزه باندې نشي کول دغه کال پوره کېدل ضروری دي دویم نمبر کله دی غوا وغیرہ 2 کال پوره دی غاخه نه دي شوی نو قرباني بکیږي اعتبار عمر لره دی غاخون لره نه دی بیا محترم پغوا میخه په دغه غړو سارو کې و کسان شریک کېدي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم البقره عن سبات والجزور عن سبات او خوا میخه دغه سرونه د وو کسره طرف نه کابي کیږي او وړو کې ساروي اگر وو کسانو د طرف نه کابي کیږي یو سړي ساروي واغستو دغه نورست په دې کې نور کسان شریک کولای شي کنه غټ ساروي واغستو نو کې یو سړی مالدار دی دی ساروی واغستو د نور کسانو د شریکولو نیته نو کړي نو وس دا سړی د ځان سره نور کسان چې شریکي دا جایز دي خو مکروه دي که په وخت نیت کړو نو نور کسان بلا قرار د ځان سره شریک کول شي دویم نمبر یو سړی غریب دی صاحب نصاب نه دی خو غټ ساروی واغستو په وخت دا غستو کې د نور چا د شریکولو نیت نو کړي نو د ځان سره نور څوک نشي شریک کولی
ځکه د چې کوم څاروی واغستو دا په طریقې د نظر سره شو په ځان واجب له قرباني وز د ټول څاروي قرباني کول لازم شو په البته که به وخت نه کړل بیا به شریک کول شي. دویم نمبر یو سړی څاروی واغستو دره د څاروی د قرباني د ټیم نه مخکې ورک شو نو کدا سړی صاحب نصاب دی بل څاروی بخلی قربانی چې واجب ده بچا او کدا سره صاحب نصاب نه دی او د قربانی څاروی غز دی واجب پینه خود نه پلی تور واغه سو یره قربانی به کوم اجر او ثواب ورزي دي قرض یې کړو کدا در څاروی منشو بد باندې بل څاروی نشته یو سړی څاروی واغستو د څاروی ورک شو د څاروی ورک شو نو کدا مالدار او بل څاروی بخلی بل څاروی واغستو وسغه پمنس کې بلم را پیدا شو نو په دې سړي باندې د یو قرباني کول هغه لازم دي. کمال غریب دی هغه یو څاروی واغستو هغه ورک شو اوس په دې لازم نه دی چې بل څاروی واغست لیکن دې ولګېدو بل څاروی واغستو په دې دوران کې بل څاروی امر پیدا شولو نو په دې دوران کې په دې غریب باندې دواړه څاروی قرباني کول لازم دي ځکه دا دواړه چې مونږه قاعده وایو زمون فقها قاعده لیکي لازم النفل بالشروع یو سیز نفل له خو چې تا شروع کو در باندې واجب شو نو د بزان باندې نفل واجب کړو په دواړو څاروو کې اوس دواړه څاروي په باندې قرباني کول لازم دي. بهرحال ان شاء الله نور ټیم ختم دی نور مسائل به تاسو ته به اختر پورس دغه نمخ کې بیان شي ان شاء الله. خو محترمو قرباني خپ خوشالۍ سره وک قرباني خپتي به خاطر سره کمزوري څاروي مګوري ځان مخلاص او دا د اجر روزي یو څوک چا د ثواب بخي دا روزي د قرباني دی عمل ته ما مخ کی جمعه ویلو د مجاهد jihad د عام ورځ ور دی ورځ ثواب د قرباني ته نه رسیږي. نو پلار پسې کو وفات شوی مور پسې یو سړی قرباني وکي وغیر ځان سره شریک ډېر لوی اجر او ثواب لري مپرېږي یو سړی باندې لازم نم دا قرباني وکي امام د مانن کتو وخت ختم شو تفصیل لکو هغه زما ورور ډېر فقیرو خو شوقه او قرباني به کول قرض به غوښتو قرباني به نه پرې کول بل چې وفات شو ول ما دوه رکعات نه پر ډېر لوی امام د امام اسحاق رحم الله وی مالنا نه سوال لکو دوه رکعات نه پر یا الله ما ته زما دا ورور دا وخت تا ور سره سم معاملې وکړه ول خوب کې مې دا ورور کتو ډېر خسته شکل صورت کې په یو خسته اسباب د ناشته نور ډېر اسونه مخې ته ولاړ لکه نن سبا چې لینک کروزر یو پراډو گاډي وي هغه وخت یو گاډي نو کنه سونه دا زبردست سوال لایوا ول ما ونه تاسو کارو سم عمل در سره الله ول لو بخلم ډېر خمو عمل را سره وکړه وای ما ته چې دا پس نه سیده څه شه دی ول ما ته لازم نه قرباني سروي دی وای ما ته الله مخ کې چې در سره ولاړ دي دا سری وای دام زماغه قرباني سروي د ټول را سره ولاړ دي چې یو سړي سره بکور کې لشل گاډي ورته ولاړ وي نو ځخیال هم د سمره بسور کې خخه گاډي نو سروي خخ سروي واخلا دغه سروي واغله چلته بیا ور باندې خوشاله خډير قرباني وکړي چې وستي کېږي او محترمو دغه قربانو سرمنه کې تاسو ته په تفصیل ذکر شي خو دې وخت کې هر علاقې والا باندې لازمي در مدرسه چې وي د خپل علاقې خایس وي روخانتیا وي خکلاوي نو دا مدرسه تاسو ټولو شریک مدرسه ده خپل قرباني سرمري وي یو سړی سرمن بل چاته ور کوي نو په دې موقع ګوري د مدرسې ګورنمنټونو حکومتونو نه چلای زمونږ استاد په دغه پیسو باندې چلیږي په دې معمولی چاندو په دې تعاون باندې یو څوک طالبانو ته کتابونه والی یو څوک ورته ننګر د پاره خرچې پیسې ورکی یو څوک ورته بلډینګ جوړ کی یو څوک ورته بجلی بیل ورکی یو څوک ورته نور ضرورت پوره کی نو زمونږ د مدرسې ډیر ضرورت دي یو سړی کړه قرباني سرمنه بل چاته ورکی نو کم از کم بلغه ور 2000 روپۍ غراوړه مدرسې کې جمع کا ما قرباني سرمن بل چاته ورلا خدا زمانه مدرسې په ما باندې حق دی چې خپل زکات سالانه بهر ته ونه بس خپل مدرسې ته راوړم زه خپل قرباني سرمن دغه قیمت زه خپل مدرسې ته راوړم زه خپل صدقات خپل عطیات خپل مدرسې ته راوړم ځکه دا زموږ د دین د حفاظت مرکزونه دي ما ته بر یو چا سره سره رحمان کو ما چا بر یو چا سره روړی او دوستی هم کو لیکن هغه په نور مال کې وکا په دې سيزونو کې خپل دینی مدرسې یاد کړ دي علماو د قاریانو د حافظانو د طالبانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلمانه دي په دې وخت کې د دیو سره ملګرتیا وکا همکاري وکا په دې چې دغه ادارې جاری او ساری د کاروان هم دغه صفات شو د خیرونه هم دغه سره دینه جاری او ساری وي الله رب الجلال دې موږ تاسو سره عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الدوحہ اسلامک साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से
वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300 5949 296।